سلامونه درنو دوستانو، خدای دې وکړي چې تاسې به ټول ښه یاستئ. راغلی یو امیر شاهي ماڼۍ ته، یعنې د ودونو تالار ته. دا په ننګرهار کې د سرخودو سرکې نه لږ وړاندې د ښار طرف ته چې په دغه ځای کې جوړ شوی دی. ماشاءالله په ډېر یو ښکلي سیستم باندې جوړ شوی ده. دوستانو نن یې پرانیسته ده او د خوشحالۍ خبره بیا دا ده چې دومره یو ښکلی محل جوړېږي نو ډېرو ذاتو ځوانانو ته به د کار زمینه هم برابرېږي. دا نو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. راځئ دغه محفل را سره وګورئ چې په دغه پرانیسته کې څوک راغلي دي، څومره خلک راغلي دي، څه کېږي، ټول را سره په دغه پرونه کې وګورئ.